الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د الله رب العزت په توفیق سره د سورة البقره 283 نمبر آیت پورې خبره شوې وه او په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت بعض آداب او مسائل بیانول چې د هغې تعلق د قرض و د لین دین سره دی او په دې 283 نمبر آیت کې اخرنی خبر الله دا کړې ده والله بما تعملون علیم او الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ پوهه دی یعنې د الله علم پراخه دی څوک ترې پټېدی نه شي څوک ترې پناه کېدی نه شي. اوس په دې روان آیت کې دا خبره ذکر کیږي چې ځمکې او اسمانونو کې چې څه دي د الله دي او تاسو که یو خبره پټوئ هم الله ته معلومه ده که ښکاره کوئ هم الله ته معلومه ده. د الله علم دومره پراخه دی د الله په نزد دا نشي چې دا پټ او دا ښکاره ده هر څه الله ته واضح دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ټول د الله مخلوقات دي او د الله د بچایي لاندې دي. نو څنګه به د هغه الله سره د خپلو مخلوقاتو علم نه وي او څنګه به د هغه الله نه هغه مخلوق پټ شي او پناه شي چې هغه پیدا کړي هغه دي. نو ځمکې او اسمانونو کې چې څوک هم دي سره د ځمکې او اسمانونو د ټول د الله په بچایي کې دي. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او که تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټوئ هغه يحاسبكم به الله حساب بکی تاسو سره پاگی باندی اللہ فیغفر لمن یشاء نبخنک یغ چاہتے چی خوخشی ویعذب من یشاء او عذاب ورک یغ چاہتے چی ویغواری والله على كل شيء قدير او الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. کله چې الله رب العزت دا آیتونه راولېږل خصوصا دا آیت چې تاسو چې څه ښکاره کوئ او که څه پټوئ الله ته معلوم دی او الله به درسره حساب کوي. یو روایت کې داسې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی عمر عبدالرحمن بن عوف معاذ بن جبل بعض نور صحابه کرام رضی الله عنهم رالو او د رسول الله سلم په مخ کې به دې زنګنانو را پرېوتو د عاجزۍ د لاس او دی وی ای د الله رسوله زمونږ دې په الله قسم یې داسې سخت آیت په موږ باندې نه دی راغلی لکه څنګه چې دا آیت راغی. لکه زړه کې چې کومه خبر راځي الله به دې موږ رانیسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي هکذا انزلت دا آیت نازل شوی دقه شان دی. نو هغوی بیا وایي چې یا رسول الله دا خو موږ هلاک شو دا خو ډېره ګرانه شوه چې په زړه کې یو خبر راځي الله موږ سره د هغې هم حساب کوي. نو رسول الله وسلم غوسه شو ورته یې وایي ستاسو که څه هغه خبرې ته اراده ده کومه خبره چې بني اسرائیلو کړې وه. بني اسرائیلو ته چې کله موسی علیه السلام خبره وکړه نو هغوی سمعنا وعصینا موږ واورېد او موږ یې نه منو. تاسو ګورئ داسې وایئ تاسو وایئ سمعنا واطعنا موږ واورېد او موږ یې منو. هغوی نه رسول الله دغه زموږ مطلب نه دی خو دا مسله ډېره ګرانه ده چې الله په هغه سبب موږ سره حساب کوي څه چې په زړونو کې راځي. نو الله رب العزت بیا اسانتیا راوسته او روان دو آیتونو کې الله رب العزت دا خبره واضحه کړه چې خطا او هیر په دې الله تاسو نه رانیسي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله زما امت ته هیر معاف کړي دي خطا یې ورته معاف کړې ده او په زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي دی ورته معاف کړي دي. اوس دا آیت داسې منسوخ نه دی چې د دې هر څه ختم شو
منسوخ نسخ دا خو په حلال او حرامو کې راځي، داسې حلال او حرامو مسله خو نه ده. ګوره په زړه کې چې کومې خبرې اوري راوړي هغه دوه قسم. یو قسم هغه دي چې الله په موږ رانیسي، نو د عید د هغې دپاره شو. بل قسم هغه دي چې الله په موږ نه رانیسي. لکه اوس یو سړي په زړه کې هسې شیطان ورته وسوسې اچې راچې عارضي به کې اوري راوړي او دی ځان منع کوي د هغې نه او دغه طرف له توجه نه ورکوي. رب العالمین په دې خبرو موږ نه رانیسي. دا الله رحم دی. یو هغه دي چې په زړه کې ښه پخې نافرمانیانې پرتې دننه د ګناه خبرې نور داسې څه چې هغې کې د الله نافرماني عارضي نه وي، بلکې د سړي کې پخپله دا خباثت پروت وي او د نافرمانیانې او د ګناهونو الله په دې رانیوه کوي. ګوره حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د نیکۍ اراده وکړي ښه یقیني، هسې هغه اراده نه لکه بس ووي زه ته اراده وکړه زه مه خو اراده وکړه، دا خو دروغ دي. دا اول نه ستا زړه کې دي چې زه نه کوم نه خو اراده مې کړې، دا ورته دروغ وایي. نه چې د چا په زړه کې پخه اراده ده د یو نیک عمل چې زه به یې کوم او بیا په منځ کې څه عذر راغی د هغې دلاسه ده ونه کړه، رب العالمین وله نیکي ورکوي، اجر وله ورکوي. ولې ځکه چې د اراده پخه وه، بیمار شو بله مسله راغله بله راغله. دا د الله رحم دی. عمل یې کړی نه دی الله وله اجر ورکو. دغه شان چې په زړه کې د ګناه اراده راشي او دې سړي بیا ځان د ګناه نه منع کو د الله د یېرې دلاسه رب العالمین وله نیکي ورکوي، یو اجر ورته ملاوي، یو اجر. ها د دې دا مطلب نه دی چې هر ټیم که د چا په زړه کې سوچ راشي او د دغه ګناه ونه کړه الله وله اجر ورکوي. کله د سړي په زړه کې ښه په ښه اراده یي د ګناه کولو خو طاقت یې نه وي، نو ده د الله د یېرې نه خو نه ده پرېښودی، دی خو الټه به رانیوی کېږي. نو زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي دا ټول یو شان نه دي. بعض خبرې هغه دي چې الله پرې موږ نه رانیسي، بعض خبرې هغه دي چې الله پرې موږ رانیسي. یعنې چې یو سړی خوشحاله شي یاره بس چې څو پورې د عمل نه یې کړی الله تعالی نه رانیسي. نه، په بعضو اوقاتو کې په بعضو اوقاتو کې چې سړی د الله د یېرې نه هغه ګناه ونه کړي، هغه خبره ونه کړي، هغه عمل ونه کړي، ده ته به الله اجر ورکوي. رانیوه خو پرېږده الله به اجر ورکوي. خو چې د یو سړي په ښه اراده ده، یو سړي اراده ده زه را پلانې وجنم خو څه لار جوړه نه شوه د هغه د وجلو، دله به الله اجر ورکوي. ته ښه په ښه اراده کړې دی به رانیوی کېږي. یو سړي ښه په ښه اراده کړې ده چې زه نشه کوم، دوکان ته لاړ نشه نه وه، دله به الله اجر ورکوي ځکه چې نشه نه وه. نه ده خو اراده کړې وه د ګناه د کولو خو طاقت یې نه و، څه لار ورته جوړه نه شو. دې آیت کې یره هم ده چې څه تاسو راښکاره کوئ څه پټوئ، الله وایي ما ته معلوم دي زه به سره حساب کوم. یره هغه دا ده چې کله هم ته ګناه کوې که نه د خلکو نه پناه یې، نو دا آیت ساته ګورې د الله نه پناه نه یې. که ته د دیوال نه پناه یې تر الله نه پناه نه یې. که د شپې تیاره ده نو کوم رب چې له تیاره پیدا کړې ده د هغه نه خو پټ نه یې. یره چا وانه اورېدو چا ونه لیدمه او صرف په موبایل کې یا د موبایل نه به دا شیزونه ډیلیټ کوم، ته خو به هر څه د هغې نه ډیلیټ کړې، خو د رب العالمین سره چې کوم حساب دی د هغې نه به څنګه ډیلیټ کړې، د هغې نه به څنګه صفا کړې. نو څه چې تاسو راښکاره کوئ الله وایي یا څه پټوئ یحاسبکم به الله، الله به سره د هغې حساب کوي. ها بیا د الله خوښه دی چې چا ته معافي کوي او چا ته عذاب ورکوي. خدای دې ساتئ چې کله داسې ګناه واقع شي چې هغې داسې انسان کافر کېږي، لکه سړی شرک وکړي، دا اوس الله مضبوطه فیصله کړې ده چې څوک په شرک باندې مړ شو ده ته بخښنه نشته. نو دا چې که الله وغواړي معاف به یې کړي، که الله وغواړي عذاب به ورکړي. دا هغه ګناهونو کې دی چې د شرک نه کتی دي. لکه یو سړی دی ګناه کبیره یې کوله او مړ شو، موږ وایو چې دروغ یې وي، دروغ ګناه کبیره ده مثال، او دی مړ شو توبه یې ونه ویسته، اوس دی د الله د مشیت لاندې دی. که الله وغواړي د قیامت په ورځ ده ته به بخښنه وکړي او که الله ونه غواړي عذاب به ونه ورکړي. او دا اختیار ټول د الله سره دی. په مخلوقاتو کې داسې څوک نشتي لکه څنګه چې د بعضو ګمراه فرقو والا دا عقیدې دي، څوک وایي د فلاني بزرګ په لاس کې جنت او جهنم دی، څوک وایي د بعض وایي د علي رضی الله عنه په لاس کې جنت او جهنم دی، څوک وایي د رسول الله وسلم په لاس کې د قیامت پورې جنت او جهنم دی. نه، جنت او جهنم او دې ته به څوک نه نوځي، څوک نه نوځي، دا ټول اختیار د الله سره دی، له بلې چا سره نشته. ها بعضو مخلوقاتو له صرف الله گنجایش د دې ورکړی چې دې سفارش وکړي د چا په باره کې،
اگر سفارش هم هله کوي څو ورځې مخکې موږ خبره وکړه چې الله راځي او الله اجازت ورکړي نو د الله د باچایي نه بهر خبره نشته. په دې روانو ایتونو کې بیا رب العالمین صحابه کرامو ته مسله اسانه کړه چې نه په هره خبره رانیونې شته. نو سوال زړه ته دا راځي چې الله د مخکې نه ولې دا مسله داسې نه بیانوله چې اول یې دا بیان کړه چې تاسو به زه رانیسم په هره خبره باندې یا زړه کې چې ساوډي راوړي. ګوره دا امتحان یې پته ولګي. کله رب العالمین مسله سخته راولېږي بیا اسانه کړي چې د سختې مسلې په دې وخت کې د خلکو د ایمانونو پته ولګي. هر وخت خو به داسې نه چې څه موږ غواړو یو حق به الله وایي او نه به هر وخت پستې او اسانې مسلې. امتحان هم وي کله سخته راشي کله مشکل راشي نه کې د ایمان پته لګي. دا اخرني دوه ایتونه د سورې بقرې چې کوم دي دا ډېر اوچت شان والا ایتونه دي ډېر اوچت شان والا. او حدیث کې دا راځي صحیح بخاري کې او صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلة کفتها. چا چې د شپې دغه دوه ایتونه د سورې بقرې ولوستو دا اخرني دا به له کافي شي. او حدیث کې داسې راځي دا حدیث امام احمد راوړی دی امام نسائي هم راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله مالا د اخرني ایتونه چې کوم د سورې بقرې دي دی مال راکړي د داسې خزانې نه چې خزانه د عرش لاندې ده. لم يعطهن نبي قبلي زمانه مخکې یو نبي ته الله داسې ایتونه نه دي ورکړي. او یو حدیث کې داسې راځي امام نسائي راوړی دی حذیفه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده فضلنا على الناس بثلاث. الله موږ غوره کړي وو په نورو امتونو باندې د درې خبرو د لاسه. یو دا چې الله رب العزت موږ له ټوله ځمکه جومات ګرځولی ده موږ هر ځای کې لمونځ کولی شو او د ټولې ځمکې دا خاوره چې ده الله زموږ دپاره پاکه ګرځولې ده موږ پې تیمم کولی شو. یوه دا دویمه او زموږ صفونه په منځه کې الله داسې ګرځولي دي لکه څنګه چې د ملایکو صفونه دي. او درېیمه ده چې الله رب العزت د سورې بقرې اخرني ایتونه ماله راکړي دي د یوې خزانې نه چې هغه د الله د عرش لاندې ده او دا زمانه مخکې نه چاته داسې ورکړی شوي دي او نه به چاته داسې ورکړی شي. یو حدیث کې داسې هم راځي امام ترمذي راوړی نعمان بن بشیر رضی الله عنهما وی الله رب العزت د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې یو کتاب لیکلی او د هغې نه 2 ایتونه هغه 2000 کاله مخکې چې ځمکې او اسمان د پیدایش نه مخکې څه لیکل شوي دي د هغې نه الله 2 ایتونه رالیږلي دي چې په هغې باندې سوره بقره ختمه کړې ده. او هر کله چې په کور کې پرله پسې 3 شپې دا 2 ایتونه ولوستی شي نو هغه کور ته شیطان نه رانږدې کېږي. هغه بل حدیث موږ بیان کړی د سورې بقرې په اوله کې چې جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل دا وګوره په ملایکو کې یو ملک راکوشي چې مخکې نه دی راکوشی. اسمانونو کې داسې دروازه کولاو شوه چې دا مخکې نه ده کولاو شي. هغه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم له یې زیری ورکوي ابشر بنورین تا له زه زیری در کوم په 2 رڼاګانو سره ستا نه مخکې یو نبي ته نه دي ورکړی شوي فاتحة الکتاب و خواتیم سورة البقره. سورة الفاتحه او د سورې بقرې د اخرني 2 ایتونه. یو روایت کې داسې هم راځي او دا روایت امام احمد راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأوا هاتین الآیتین من آخر سورة البقره. دا 2 ایتونه ډېر لولئ چې د سورې بقرې په آخره کې دي فإن الله اصطفى بهما محمدا صلی الله علیه وسلم. الله رب العزت په دې 2 ایتونو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره کړی دی. داسې ایتونه مخکې چاله نه دي ورکړي. نو دا ډېر فضیلت والا ایتونه دي دا 2 ایتونه چې دي. او دا ورسره یاد ساتئ په دې اخرني ایتونو کې رب العالمین د سورت ټوله خلاصه ذکر کړې ده. د سورت خو تقریبا 2 سپارې دي. هغه ټوله موضوع بیا په اخره کې راغلی چې هغه موضوع د ایمان ده او د توحید ده. په ټولو انبیاو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان په آخرت باندې ایمان هغه ټوله خبره الله هغه اخره کې لنډه موږ ته ذکر کړې ده. آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول. داسې ښکاري لکه دا چې د یو سوال جواب وي لکه څوک دا سوال دا دومره اوږد صورت ووایي که نه
او بیا زړه کې دا سوال راشي چې په دې صورت باندې به عمل څوک کوي؟ دا خو ډېر ګران کار دی او دې کې خو ګران احکام دي او دې کې دا دي او دې کې دغه دي. جواب یې داسې میلاو شو چې رسول هم دا صورت مني او د هغه چې کوم تابعدار مؤمنان دي هغوی مني، هغوی پې عمل کوي، هغوی ته خو اسان دی. عمل کول اسانیږي چې کله انسان اراده وکړي، الله ورله توفیق ورکړي او الله ته عاجزي وکړي. خو چې ته له لرې نه ګوري نو سړی ورته دا کار څومره ګران دی. لکه هسې مثال په ولی درس ته کېناسته، یو سړی دې سره عادت نه دې طرف ته توجه شته چې لرې نه ګوره به څومره ګران کار دی. یا بیانول شو لکه د قرآن تفسیر کول اول سر نه آخري سره څومره ګران کار دی، بیا په روژه کې دا څومره ګران کار دی. دغې شک نشي دا ګران کار دی، خو دا بیا الله اسانوي بعضو خپلو بندګانو ته. نو دې آیت کې هم دا خبره بیانېږي چې رسول او مؤمنانو خو ایمان راوړی دی، هغوی خو په دې صورت باندې عمل کړی دی. آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول. رسول نه مراد زموږ رسول صلی الله علیه وسلم دی. بما انزل الیه من ربه، هغه وحی چې نازله شوي د هغه ته د طرف د رب د هغه نه. والمؤمنون او مؤمنانهم، رسول او مؤمنانو ایمان راوړی. دې نه دا مسله وته چې رسول الله وسلم ګوره د الله بنده دی، د هغه سره داسې اختیارات نشته چې د الله د دین نه پکې وځي. الله هغه هم ایمان راوړی دی په هغه وحي باندې. کل آمن بالله، هر یو ایمان راوړی دی په الله. هر یو یا ټول دا څوک دي؟ صرف مؤمنانو؟ ټولو مؤمنانو او رسول ایمان راوړی دی. ایمان یې په چا راوړی؟ په الله باندې. وملائکته، او په ملائکو د الله. وکتبه، او په کتابونو د هغه. ورسله، او په رسولانو د هغه. ټولو ایمان راوړی. چې کوم ذکر شو په الله ایمان، په ملائکو ایمان، په کتابونو، په رسولانو، دې وضاحت مخکې شوی دی او دا د ایمان په ارکانونو کې هم دي. لا نفرق بین احد من رسله، فرق نکو من په منځ د یو تن کې د رسولانو د هغه نه. ټول رسولان منو، فرق په ایمان کې نشته. نور فضیلت لري بعض په بعضو باندې، وضاحت مخکې شوی. وقالوا سمعنا واطعنا، او دوی وایي چې واورېده موږ او تابعداري کوو موږ. د صحابه کرامو ویلي او چې کله رالو که نو یا رسول الله د آیت خو ډېر سخت، رسول صلی الله علیه وسلم تاسو وایي چې سمعنا واطعنا، هغوی ووایي چې ووایي الله د هغوی خبره دلته ذکر کړه. وی دوی وایي چې موږ واورېده موږ یې تابعداري کوو. دا د مسلمان شان دی چې چرا به نه کوې، څنګه ولي او پلار او نکاح او ملک او جبه او عمر او ځواني او دا کیسې غاړې ته کړه. غفرانک ربنا، بخنه غواړو تانا ای رب زمن. والیک المصیر، او خاص تا طرف ته درګرځېدل دي. آخرت کې هم ګرځېدل، آخرني ګرځېدل هغه الله ته دي. او دنیا کې هم چې انسان نه کله ګناه وشي د دینداره سړي نه، نو دی واپس ګرځي الله ته په توبې ویستو سره. دا شان عبادت هم صرف د الله کوي، دا هم الله ته ورګرځېدل دي. دا ایمان او عقیده ده چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف نه ورکوي الله هیڅ نفس ته مګر په اندازه د وس د هغه. دا د رب العالمین طریقه ده. تکلیف مطلب بوج نه ایږدي په یو بنده باندې مګر د هغه د وس مطابق. او زمونږ د دین ته وګوره که نه، د الف نه د یا پورې، او که چا داسې مسله را پیدا کړه ما ته به یې ووایي. بیا په دې کې داسې مسله نشته چې زمونږ د وس نه بهر وي. سوچ پې وکړئ، دا په دین کې کومه مسله زمونږ د وس نه بهر ده؟ او که چېرته چا بعض حالات ذکر کړو، چېرې غریب سړی د هغه وایي چې زکات زما د وس نه بهر دی، نو په تا زکات شتي نه، ته څنګه دا مسله بیانوې؟ یو سړی یاره بیمار دی او په ولاړه لمونځ نشي کولی، په ناسته کوي، شریعت هغه دپاره بل حکم بیان کړی.
خو داسې مسله څوک نشي را پیدا کولی چې هغه زموږ د وس نه بهر دا کیدی نشي چې الله دې په بندګانو هغه څه لازم کړي چې هغه د بندګانو د وس او طاقت نه بهر دا د الله احسان دی لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت د دغه نفس دپاره بدله د هغه عمل ده چې ده کړی دی او په دغه نفس سزا د هغه عمل ده چې ده کړی دی که ښه دي کړي دي لها بدله به دې ته ملاوي که بدي کړي دي علیها بدو سزا دې ته ملاوي لنډه خبره الله وکړه که ښه کې یو ځان سره کې او که بد کې ځان سره کې ستا دا ښه کول د الله سره ښه کول خو نه دي او ستا دا بد کول د الله سره بد کول خو نه دي بعض چې داسې لکه دینداري وکړي نو بیا تقریبا دې خبرې ته جوړي چې وي کې چې زه د الله سره ښه کوم چې زه د هغه بندګي کوم مې کوم او بعض دین د چا د غوسه کولو دپاره وایي زه به دا ګناه وکړم لکه دینداره سړي سره ورانی شي که نه هغه ته یو نصیحت کړی و یو وخت کې چې داسې کوه اوس خو بالکل نه کوم زه دا مطلب چې اوس ونه کوم چې دغه عالم یا دغه دینداره سړی یو بس د آخرت لاره تباه و برباد شو او ته ځان تباه کړي خپله فایده ده خپل نقصان دی ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمن مرانی سمن بعض علماء وی دا دعا مؤمنانو غوښتلې ده د الله دومره خوښه شوه چې قرآن کې ذکر کړي او حدیث کې دا راځي چې دا دعاګانې کله مؤمنانو وغوښتې نو رب العالمین ورته وایي قد فعلت ما داسې کړي دي ما داسې کړي دي درې پیرې ورته وایي دا دعا ستاسو قبوله شي او بعض وی دا الله موږ ته ښیي چې داسې دعا د الله نه غواړي ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمن مرانی سمن ان نسینا کچرت هیر کو من حکم ستا او اخطأنا یا خطا شمن یا اللہ که من نسب ایرو شی من مرانی سا من پا خطا مرانی سا ورسره دا مسئله یاده که هیر دو قسم دی پا یو بانی اللہ تا رانی سی بره یو آگه سڑه چی دیندار سڑه ده د الله د احکامو پابند ولدنه خبره یې راشوه کسی سړی الله یې نه رانیسي یو سړی دومره بېدینه دی چې د بېدینۍ د لاسه سره دنه د الله احکامات هیر دي دی هم الله یې نه رانیسي بیا خو مزې شو بیا د رانیوي کېږي څوک لکه اوس یو سړی دی د مثال والا ښه د مانځه پابند یو وخت داسې راغی چې دا کنه هیر شوي یو وخت مونځ ته هیر شوی بیا ورته که رعایت شو په بل ټیم وکړو یا د سره رعایت نه شو ورته دنیا نه دغه شان لاړ الله یې نه رانیسي یو سړی دومره بېدینه دی چې د سره مانځله توجه نه ورکوي د ده نه ویرېږي د ده دا هیر او په هغه هیر کې فرق دی هر هیر الله موږ ته نه معاف کوي دا ډېره قیمتي فایده یاده کړي بله دا چې که موږ خطا شو موږ مرانیسي خطا هم دغه شان دوه قسمه ده یو هغه خطا دی چې سړي ته د مسلې پته نشتي نه غواړي چې الله د حکم خلاف ورزي وکړي خو کار کې واقع شو یو هغه دی چې هغه بېدینه دی دې طرف ته د سره توجه نشتي چې د الله د احکامو خلاف ورزي کېږي او که نه کېږي نو دغه رانیوی کېږي ربنا ولا تحمل علينا او ای ربه زمونږ مه بار کوه په موږ باندې اصرا دروند بوج كما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې بار کړی و تا په هغه کسانو باندې چې زموږ نه مخکې وو یعنې یا الله په موږ باندې درانه احکام مه بار کوه لکه څنګه چې تا په پخوانو امتونو باندې بار کړي پخوانو امتونو کې ډېرې ګرانې مسلې وي د هغوی په وخت کې هغه د هغوی دپاره یو د هغوی سره مناسب و ځکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها زمونږ دپاره ګرانې وي والله احسان دا وکړو چې هغه ګرانې مسلې او را به شي انشاءالله د رسول وسلم په باره کې چې د پیغمبر الله رالیږلی دې دپاره دی چې هغه درانه احکام چې پخوانو امتونو باندې وو چې هغه الله دې امت ته معاف کړي نو د مؤمنانو دا دعا الله قبوله کړې ده یا الله په موږ باندې هغه درانه بوجونه مه بار کوه کوم چې په پخوانو باندې ورسره ګوره دې کې یو فایده ډېره قیمتي یاده کړې غټې غټې مه وایه بې سر ته رسولی نه شي دی نو سړی په دیندارۍ کې هم د حدودو نه اوړي
ته ورته یې ګوره د شپې اجازه شته چې سړی خوب هم کوي تهجد هم کوي څه ټایم خوب نه بس چې سړی تهجد کوي بس سر ته به یې ونه رسوي بیا د 2-3 ورځو ګرمي دي ده دا ګرمي به دې بیا ختمه شي رجوع مسله بس یاره بس سړی چې بس داسې مسلسل روجې نیسي که نه وی به یې نه رسوي بیا سر ته دغه شان نورې صدقې شو یا بله مسله شو بله مسله شو الله ته دا سوال کوه یا الله عفو راته کوه هسې چې ربنا الله لازم کړي دي په هغې کې زموږ دا حال دی بله زموږ د منښتې خبره ذکر کړه که نه چې منښت یو سړی په ځان باندې یو کار لازموي چې الله پرې نه دی لازم کړي نو چې لازم دي کو او ځان دې ګرم ګرم کوو اوس به څه کوې به سر ته رسي ربنا ولا تحملنا اے ربا زمونږ مه اوچتوه په موږ باندې یا مه بار کوه په موږ باندې ما لا طاقة لنا به هغه څه چې نشتي طاقت زمونږ په هغې باندې واعف عنا ومعفي کوه موږ ته واغفر لنا وبخنه وکړه موږ ته وارحمنا ورحمك پمنگ باندی انت مولانا تدوس منگئی فانصرنا على القوم الكافرين نمرستو کزمنگ سر پا خلاف دا قوم کافرانو اللہ رب العزت دا دعا قبول کرو 3 پیریو تا اللہ ویلو ما قبول کرو ما قبول کرو ما قبول نو د دومره قیمتي دعا ده چې الله بیا قرآن کې راوړه دا خو قبوله شوې ده نو بیا ولې الله راوړه موږ ته یې ښیي چې دعا غوښتو طریقه دی او دا دعا یاده کوي په مخې د الله نه غواړئ او موږ دې ته هر وخت ضرورت لرو د صورت اول سر کې د ایمان خبره شوې وه په کتابونو باندې او د مؤمنانو صفات بیان شوي او د صورت په آخر سر کې هم دقه خبره ده په کوم ځای کې ده آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او په اول سر کې هم دا خبره شوې نو د صورت اول سر د آخرني سر سره هغه تړلی شوی دی نو د دې نه بعد چې کوم صورت دی صورت آل عمران صورت آل عمران مدنی صورت دی او په دې کې 200 آیتونه دي او مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره دا 3 نمبر دی نازلېدو په اعتبار سره دا 9 نمبر دی او که بعض خبرې ځان سره نوټ کوئ نو فایده به تاسو ته که نه ما ته فایده میلاوي کیدای شي که څوک لیکلو کې ما ته به پیسې ډېرې میلاویږي درس په آخره کې دا فایدې دپاره چې سړي ته پته وي چې زه څه مې ویلي دي څه مې نه دي ویلي چې انسان خپل وخت ضایع نه کړي چې څه اوري هغه یاد وساتي دې دپاره چې الله یې وبخي او دویمه دا چې که سبا له چاته بیانوي نو په خپل هم پوه شو بل به هم پوه وکړي نازلېدو په اعتبار سره 9 نمبر صورت دی 9 نمبر صورت دی مقصد د صورت چې سړی پکې سوچ وکړي عام مقصد د دې دغه دی په اسلام باندې مضبوط پاتې کېدل دا خبره پکې بیان شوې ده چې په اسلام به مضبوط پاتې کېږي او ورسره د اهل کتابو د شبهاتو رد شوی دی تفصیلا خصوصا د نصاراو د شبهاتو رد شوی دی ها د دې صورت ډېر نومونه دي مشهور نوم چې کوم توقیفي نوم دی هغه آل عمران دی آل په عربۍ کې خاندان ته وایي عمران هغه نیکعمله سړی او د آل عمران څوک دي دا یحیی علیه السلام دی عیسی علیه السلام دی مریم علیه السلام د ټولو تذکره په دې صورت کې شوې ده دې ته سورة الامان هم ویلی کېږي کله دا صورت څوک یې زده کړي که نه نو دی په امن کې شي د غلطې عقیدې نه د عیسی علیه السلام په باره کې خصوصا دې ته سورة الکنز هم ویلی کېږي دا خزانه ده په دې کې رازونه پراته دي خصوصا د عقیدې سره چې تعلق ساتي دې ته سورة المجادله هم ویلی کېږي مجادله هغه بحث و بحثه
او ماریزې چې د نجران نصاراو کړې وې د رسول صلی الله علیه وسلم سره، او دې ته سورة الزهرا هم ویل کېږي، پړقېدونکی ستوری. او دا خو موږ چې کله دې صورت فضیلت بیانو د سورې بقرې نو دې تذکره پکې شوې وه. رسول صلی الله علیه وسلم ویلو اقرؤوا الزهراوین، دا دوه پړقېدونکي ستوري لولئ، یو سورة بقره، دویم سورة آل عمران. او دا مدني صورت دی، د هجرت نه بعد نازل شوی دی، او نازل شوی دی د احد د غزا نه وروسته، د احد د غزا نه وروسته دریم کال د هجرتو او د احد غزا شوی و، دا صورت نازل شو. د دې صورت او دا صورت دوه حصو ته چې سړی تقسیم کړي که نه، نو اولنۍ برخه د دې صورت هغه د نصاراو په باره کې خبره ده. په سوره بقره کې اکثر خبره د چا په باره کې وه؟ اولنۍ برخه د یهودو باره کې. اهل کتاب یهود دي او نصارا دي، په دې صورت کې اوس د نصاراو سره خبره کېږي. او دویمه حصه د صورت چې ده هغه خصوصا د مؤمنانو سره تعلق ساتي، بیا د غزوه احد سره تعلق ساتي. احد په غزا کې په مسلمانانو باندې ډېره سخته راغلې او فتح په شکست کې بدله شوې وه. الله د هغې اسباب بیانوي، د هغې حکمتونه بیانوي. دې صورت کې که سړی سوچ وکړي نو نیمه برخه یې په دغه موضوع کې، نیمه په دې بله موضوع کې. په دې قصه که موږ ځان پوه کړو نو په دې صورت باندې به موږ ډېر په اسانه پوه شو. اصل کې داسې شي و چې د نجران نه نصاره راغلي. نجران دغه د یمن په دې بارډر باندې دی چې اوس د سعودي عرب سره هغه علاقه ده. دلته پخوا نصاره به اوسېږي، او اوس هم چې هغه علاقې ته سړی لاړ شي نو تاریخي هغه زاړه ځایونه شتي، د هغوی بعض آثار. د یهود چې دی دا د مدینې سره خوا او شا کې اوسېدو، او نصارا دغه علاقو کې ډېر وو، او یمن کې وو. یمن دغه لګېدلی دی علاقې سره. نو د دوی یو وفد راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. کله دوی ته پته ولګي چې داسې یو نبي راغلی دی او هغه د اخرنی نبي یم او مدینه کې دوی پسې راغی. د شپېته کسان، څوارلس مشرانو، یعنې څوارلس پکې هغه مشران چې کوم دوی کې عزتمن وو هغه نور عام خلک وو. درې پکې بیا د ټول نه غټ مشران چې په دوی مشران وو هغه درې کسان وو. دوی چې کوم مشر و امیر د دې قافلې د دې وفد د هغه نوم و العاقب. بیا چې د هغه کوم وزیر و د هغه نوم و السید، او د دوی سره چې کوم غټ مولا راغلی و د هغه نوم و ابو حارثه. دوی رالو مدینې ته په رسول الله وسلم پسې مسجد نبوي ته راننوتو د مازدیګر د مانځه ټیم. چې کله مؤمنانو د مازدیګر د مانځه ټیم راغی هغوی مونځ شروع کړو، هغوی کعبې ته مخ کړی او دوی د مشرق طرف ته مخ کړی، خپله قبلې ته یې مونځ وکړو. کله چې مونځ ختم شو دوی رامخکې شو، د رسول الله وسلم سره د عیسی علیه السلام په باره کې مناظره شروع کړه. نو درې خبرې دوی وکړې. یوې ډلې دا وویل رسول الله وسلم ته چې عیسی هم عیسی علیه السلام الله دی، یعنې الله چې دی هم دقه عیسی علیه السلام دی. دا خبره به ذکر کېږي په دې صورت کې، ځکه زه یم که په دې خبره پوه شو په دې صورت به ډېر په اسانه پوه شي. بلې ډلې دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، ځکه چې هغه بغیر پلار نه پیدا دی او هغه د مور په غېږ کې خبرې کړې. درېیمې ډلې دا ووایي چې عیسی علیه السلام د دریو درېیم دی، ځکه چې هغوی پلار دی، زوی دی او روح القدس. نو الهه د هغوی په عیسایانو خپل منځ کې اختلاف دی. د یوې ډلې پکې دا عقیده ده چې الهه درې دي، عیسی علیه السلام دی، الله دی او مریم ده، یا بعضوی د مریم په ځای چې هغه روح القدس عیسی علیه السلام دی. رسول الله وسلم دوی سره اوږده مناظره وکړه، یو څو سوالونه یې ټینګ کړي. بیا به دا خبره ډېره اوږده شي که موږ دا تفصیلي د واقعه ذکر کولی. یو تپوس یې دا کړی چې ګوره زموږ رب وژل کوي او مړه کول کوي، او عیسی علیه السلام خو پخپله مري، او وی او داسې ده. بیا ورته رسول الله وسلم ووایي ګوره وی تاسو ته پته ده چې هر بچی خپل پلار ته ځي، نو عیسی علیه السلام خو پلار نشته چې هغه ته تللی. هغوی دا خبره صحیح ده. بیا یې دا تپوس وکړو چې زموږ رب نظام چلوونکی، تدبیر کوونکی دی، د هر شي حفاظت کوي، رزق ورکوي هر چا ته.
عیسی علیه السلام سره دا اختیارات د کوم ځای نه دي او د هغه نه مخکې دا دنیا چا چلوله په دې کې هغوی بیا ملامته شو بیا ورته رسول سلم وایي چې الله رب العزت سره علم د هغه پټو رازونو دی چې هغه په اسمانونو کې دي او که په ځمکه کې دي عیسی علیه السلام سره دا علم و او که علم و نو ستاسو د ګمان مطابق تاسو وایي چې هغه وجلی شوی د پانسي کړی شوی د ولې هغه ته دې پته نه په دې کې هغوی بیا ملامته شو رسول صلی الله علیه وسلم ته نور تپوسونه وکړو نور یو تپوس یې دا کړی و چې عیسی علیه السلام تاسو وایي چې پیدا شوی د مور نه هغوی ته یاو نو دغه شان هغه د مور په خېټه کې اوس هم چې د نور ماشومانان دي او دته هغه غذا او خوراک میلاوېدو څنګه چې د نور ماشومانانو ته د میندو په خېټو کې میلاوي هغو ته یو نو دا څنګه رب دی چې خوراک څښاک کوي او دا څنګه رب دی چې هغه د مور په خېټه کې وخت تېروي هلته رابند شوی دی هلته غرض ډېر اوږد بحث شوی د رسول سلم سره دوی نو بیا ورته رسول سلم ویې الا تسلمو اسلام ولې نه قبلوئ هغه ته قد اسلمنا قبلک موږ خو د پخواني اسلام قبول کړی ستا نه مخکې موږ قبول کړی رسول صلی الله علیه وسلم کذبتم دروغ ووایي تاسو د اسلام د راوړو نه درې خبرو منع کړي یو دا چې تاسو دا وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دا کفر دی څنګه یو سړی دا خبره کوي او هغه اسلام قبول کړی دویم دا چې تاسو د صلیب بندګي کوئ دریم دا چې تاسو خنزیر خورئ هغه ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف دي څنګه تاسو دا دعوه کوئ چې موږ اسلام قبول کړی دی بیا د مباهلې دعوت پکې وشو دا مسلم را روانه چې راځئ زه به خپل بچي او خپل چې څه دي بیبیانې او چې نور څوک دي او زه به خپله به راوځم یو میدان ته او تاسو هم راوځئ او الله ته به سوال وکړي چې په موږ کې کوم دروغجن دی الله دې به مرګ راولي او لعنت به پرې ووایو هغوی موږ له ټیم راکړه موږ به مشوره وکړو مشوره چې وکړو نو خپلو کې دا ووایي چې ګوره دا سړی هم حقه دی کوم زموږ په کتابونو کې راغلی دی ښه خبره دا دی چې دې ځنه داسې لاړ شو که ده سره مباهله وکړو نو الله راباندې مرګ په رښتیا راولي او الله راباندې ذلت راولي بیا دوی مباهله ونه کړه صرف بیا دوی دا خبره وکړه چې غاړه یې کېښوده چې بس صحیح ده موږ به ستاسو ماتحت یو خو داسې کار وکړه چې زموږ سره یو ملګری ولېږه په دې خپلو ملګرو کې صحابه کرامو کې هغه به هلته وي بس هغه به سرپرستي کوي او کم ټیکس را جمع کولی یا نور څه مسلې ټولې به هغه سرته رسوي نو رسول صلی الله علیه وسلم صحیح دی تاسو وروسته راشئ زه به سره یو ملګری ولېږم یا رسول صلی الله علیه وسلم ابتداء دا خبره وکړه چې تاسو سره به زه یو ملګری لېږم نو بیا چې کله صحابه کرامو مونځ وکړو هر یو کوشش دا کوو چې ما مشر کړي ځکه چې رسول الله وسلم ته هغوی ویلي موږ سره یو امانتګر ملګری ولېږه رسول الله وسلم ورته صبر وکړئ تاسو سره به زه یو کس لېږم چې هغه به د امت امانتګر سړی نو هر یو دا شرف غوښتو چې دغه زه شم تر دې چې عمر رضی الله عنه دا خبره په خپله ذکر کړې دی فجعلت اتطاول بعد الصلاه وایي څنګه چې دا سلام رسول الله وسلم وګرځولو ما دا سټ هسې کته به راکوو چې که په ما نظر پرېوځي او وایي چې هغه دا دی نو رسول الله وسلم چې سلام وګرځو ښه یو ګس ته یې لږ وکتو او بیا آواز وکړو قم یا ابا عبید ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه هغه ته آواز وکړو بیا یې دا ووایي هذا هو امین هذه الامه ابو عبید رضی الله عنه د دې امت امانتګر دی بیا به تاسو سره لاړ شي دغه قصه وه او بیا غالبا دا صورت چې دی ما تاسو ته چې اولنۍ برخه هغه هم د دقې مسلې وضاحت کوي د توحید د عقیدې او د دې خبرې چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی او نه عیسی علیه السلام اله دی نه د عیسی علیه السلام په لاس کې هغه اختیارات شته کوم چې د الله سره دي او دویمه برخه د دې صورت هغه بیا تعلق ساتي د احد د غزا سره او په خپل ځای کې د هغې تفصیل به انشاءالله هلته بیانوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې الله لا إله إلا هو
اگه ذات تے چی نشتی لائق دا بندگئی سوا داغنا. گورا صورت ابتدائی دا دینا اکڑا رد دے پا نصاراو باید اللہ پاولا کی خپل تعریف کی ویزا آگا سوک کم چی زمان آلاو دی برز اقدار سوک نشتی. نا عیسیٰ علیہ السلام دی برز اقدار دی، نا عزیر علیہ السلام، نبل و نبل. الحی القیوم ہمیشہ جوندے دے تدبیر کون کے دے، او دا دوان صفات پہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشتی. ناغا ہمیشہ جوندے دے او ناغا نظام چلون کے دے دی دنیا دی. او دا صرف خبر دی عیسیٰ علیہ السلام نه دا اللہ نالاو چی سوکون دی او کی دا صفات کو نشتی او خاص دی پا اللہ پورا. نزل علیک الکتاب نازل کردی دے پتا باندی کتاب بالحق فحق سرا مصدقا لما بین یدی تصدیق کون کے دے داغ کتابونو چی دا دین مخی دی. بس خبر دا قرآن اللہ بیانے ولی خبر دا قرآن نو دو خبری یو دی طرف تا اشاره دا چی دا اسمانی کتابون را لگل وحی را لگل دا اللہ کار دا اللہ نو بسول دا کار نیشی کرو. دویم دا دعوت تے یهود و نصارا ہوتا چی دا کتاب چی کم اللہ را لگل دا یقینی دی تکارا کی دی دا او پا دی که خود دیست خبر نشتی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جوید یا بلسوک وأنزل التوراة والإنجيل او نازل کړی دی تورات او انجیل. دا وی د کتابونو تذکره به کې وشو او ورته دا مو ویلی شو چې قرآن ګورې د دغه کتابونو تصدیق کوي. نو څنګه بیا غاړه ورته نه ایږدي. د سورې بقرې د اخرني ایتونو او د سورت آل عمران اولني ایتونو ربط دا دی. هلته ذکر شو چې پیغمبر او مؤمنانو په ټولو کتابونو ایمان راوړی. دلته دا کتابونو بعضو تذکره به کې وشو. من قبل مخکې د قرآن نه تورات او انجیل الله کله نازل کړي دي؟ د قرآن نه مخکې هدى للناس د پاره د خلکو هدایت د پاره د خلکو. وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرق راوستونکی په حق او باطل کې. بعض علما وی فرقان دلته مراد کم کتاب دی؟ نو بعض وی فرقان نه مراد ټول آسماني کتابونه دي. یعنی الله دا درې ذکر کړو، قرآن ذکر کو، تورات او انجیل، او بیا لنډ الله دا وی چې څومره آسماني کتابونه چې دي هغه ما رالیږلي دي. ځکه چې هر آسماني کتاب فرق راولي حق او باطل کې. او بعض علما وی نه الفرقان نه مراد قرآن دی. نو د قرآن خو تذکره وشوې وه، نو بیا سره الله وی چې ما قرآن رالیږلی. نو دا په دې چې دې منځ کې د تورات او د انجیل تذکره راغله، نو الله پسې بیا د قرآن تذکره وکړه چې د دې قرآن د لاسه زاړه کتابونه ټول منسوخ شوي دي. همدا اخرنی کتاب دی. ان الذين كفروا بآيات الله یقینا کسان چې کفر کړی دی په آیتونو د الله، انکار کړی د کتابونه نه دي منلي، لهم عذاب شدید د دوی دپاره عذاب سخت دی. والله عزیز ذو انتقام او الله زورور بدلا غستونکی دی. ان الله لا يخفى عليه شيء یقینا الله نه پټیږي په هغه باندې څه شی فی الارض ولا فی السماء ازمکه کې او نه په اسمان کې هیڅ شی نه پټیږي. دا خبره ولې وکړه؟ نو یو دا چې وګوره د الله شان دا دی، نو د الله نه راو څوک دی چې دغه دا شان دی؟ تاسو خو مناظرې کوئ لګئ، څوک د عیسی علیه السلام الوهیت ثابتوي، څوک د بل چا، څوک د بل چا. نو دا صفت ته چا دی کوم چې د الله دی چې پټې خبرې د ځمکې او د اسمانونو ورته معلوم. دویم الله په دې کې دوی یاروي چې ګوره الله باندې څه پټ نه دي. الله تاسو اینې او ستاسو دا مناظرې او ستاسو دا بحثونه تاسو چې کوم توحید مبارک کوئ الله دا ماته معلوم دي. صحیح یاروي الله. هو الذي يصوركم في الأرحام همغه الله هغه ذات دی چې شکلونه درکوي تاسو ته په رحمونو د میاندو کې کیف یشاء څنګه چې وغواړي
الله هغه ذات ته چې تاسو له شکلونه درکوي. اوس دې کې یو خو د الله شان بیان شو، عظمت، ورسره دا خبرې ته م اشاره ده چې عیسی علیه السلام خو پخپله د مور په خېټه کې او عیسی علیه السلام له د مور په خېټه کې چې کله و نو دا شکل هغه ته له کوم ځای نه میلاو شوی خو الله ونه ورکړی. دا خو الله ته محتاج و، خو د الله بنده و، نو څنګه یې د الله سره شریک کوئ؟ او بار بار دې خبرې ته ضرورت نشته چې دا خو دا زه د عیسی علیه السلام په دې یادوم ځکه چې دا مناظرې خبره مې تاسو ته وکړه، نور دا عامه ده. که یو څوک وایي چې پلانې بابا پلانې پیر پلانې بزرګ، نو دغه بابا پیر بزرګ هم یو وخت د مور په خېټه کې، نو څنګه دی بیا د الله سره شریک شو، د الله سره برخدار شو؟ او حال د هغه دا دی. بله مسله دې دا راووته چې شکلونه الله رب العزت ورکړي، د الله په مخلوق پورې به استهزا نه کوئ. دې سړی ویلی شي چې پلانې رنګ یې تور دی، یا هغه پلانې چې دنګ دی، هغه پلانې چې چیت دی، هغه پلانې چې پوزه یې غټه ده، هغه پلانې چې سترګې وړي دي. کله سړی داسې یو نښه ذکر کوي چې سړی وپېژني، خو به طور د استهزا به نه وي، به طور د استهزا به هغه نه وي چې ته خاندې په چا پورې، مسخرې به نه کې د الله په مخلوقاتو پورې. دغه به وي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه د سپي په باره کې خبره نه کوم، چېرې د سپی داسې داسې د یېرېږم د الله نه چې الله مې چې ته راونه نیسي. نو که سړی خبر ورکوي د یو چا د صورت په باره کې، د قد و قامت په باره کې جدا خبره ده، خو به طور د استهزا په چا پورې خاندل چې پوزه یې داسې وه، خوله یې داسې وه، غوږونه یې داسې وو، مخ یې کوږ و، سر یې داسې و، خېټه یې داسې وه، به طور د استهزا دا نه ده پکار. د دین الله او د الله رسول منع کړي. لا اله الا هو، نشتی لایق د بندګۍ سوا د هغه نه. بار بار دا خبره کېږي ځکه چې مسله دقیقې روانه ده. العزیز الحکیم، زورور دی، حکمتون واله دی. د اهل کتابو خو په دې هم نه لګېده د رسول وسلم سره چې دی ولې په عربو کې دی، په کار دی چې د نبي په بني اسرائیلو کې دی. دلته الله وی زورور دی، نو چې الله فیصله کړې ده، څوک خو الله ته نشي ویلی چې ولې، بل دا چې الله په هر کار کې حکمت دی، نو په دې کې هم حکمت. شان د الله بیانېږي چې وګوره هغه ګوره کتاب هم در لېږلی دی. یو خدا خبره بیان شو چې دا کتاب را لېږل صرف د چا کار دی؟ د الله. دویم دې ته اشاره ده چې دا کوم کتاب الله در لېږلی دی، لږ دا په توجه سره ولولئ نو تاسو به پوه شئ په حقیقت د توحید باندې. هو الذي انزل عليك الكتاب، الله هغه ذات دی چې را لېږلی دی په تا باندې کتاب. کتاب د مراد قرآن دی. منه آیات محکمات، بعض د دغې نه آیتونه دي ښکاره مطلب والا. هن ام الکتاب، چې دغه آیتونه اصل د کتاب دي. و اخر متشابهات، او نور آیتونه پټ مطلب والا دي. الله قرآن را لېږلی دی او په قرآن کې آیتونه دوه قسم دي. کم کم؟ ښکاره مطلب والا چې هغې ته محکمات ویلی کېږي، او پټ مطلب والا چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته متشابهات ویلی کېږي. دا خبره یاده کوي د محکم یو دا مطلب هم دی مضبوط، نو په دې معنی سره قرآن ټول محکم دی. او د محکم بله معنی ده چې واضحه معنی والا. متشابه قرآن په یو معنی سره ټول متشابه دی، یعنی ټول یو شان دی په رښتینوالي کې، په مضبوطوالي کې. او کله متشابه په دې معنی سره چې ډېر مطلبونه پکې وي، مراد د الله پکې یو مطلب وي، خو باطل پرست خپل مطلبونه اخلي. دا خبر الله ولې دلته ذکر کړه؟ لکه ګوره د عیسی علیه السلام په باره کې الله وایي وکلمته، عیسی علیه السلام د الله کلمه ده. القاها الى مریم، چې راچولې و مریم ته، وروح من، او روح دی د الله د طرف نه. اوس دا کلمته دې کې ډېرې معنی پرتې دي. نصاراو رسول وسلم ته وایي وګوره دا خو ستاسو قرآن کې دا خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله جز دی، د الله برخه ده.
وی څنګه وی الله نه وی چې وکلمته دی عیسی علیه السلام په خپله د الله کلمه ده نو خو مطلب دی چې د الله برخه شوه که او وی الله ویلي چې وروح من او روح د الله نو خو د الله زوی شو که او څوګوره دا خبره خو قرآن کې شتي خو مطلب دغه نه دی کوم چې دوی بیان کو دوی ته خپل مطلب واغستو دې ته متشابهات وایي حالانکه وکلمته مطلب دا دی که موږ چېرته دا آیت هغه واضح آیتونو ته واپس کړو د دې مطلب به واضح شي وکلمته مطلب کلمه د الله یعنی الله پیدا کړی دی په کلمه د کون سره چې شا جدی شو وروح من او روح دی د الله د طرف نه نو دا خو واضح دی چې دا کې چې روح اچولی د چا طرف نه ده د الله د طرف نه بلکې الله وی قرآن کې به راشي ځمکه اسمانونو باره کې جمیعا من وي دا ټول د الله د طرف نه دي نو سړی به څه وایي چې دا ځمکه اسمانونو والعیاذ بالله ټول د الله برخه ده او د الله سره شریک شو نو ګوره هغوی اوس دې ځای کې خپل مطلب راوویستو طریقه څه ده قرآن کې بعض آیتونه واضحه معنی والا دي او دا ډېر آیتونه دا اکثر دي لکه مثال پرون موږ دغه آیت ووی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ایمان والو ویریږئ د الله نه او پرېږدئ دا سود دا واضح معنی والا دی که نه دی اوس هم بعض غلي دي چېرې نه پته نه لګي که نور څه پکې واضح دا محکم دی بعض آیتونه قرآن کې داسې دي چې د الله مراد یو دی او د هغې نه نور مطلبونه مغسته کېږي نو باطل پرست خپل خپل مطلبونه راوباسي سوال دا دی چې الله داسې آیتونه بیا قرآن کې ولې رالیږل نو جواب دا دی چې دا امتحان دی چې پته ولګي ته اوس څه کوې دویم دا چې الله پکې د علماو فضیلت راښکاره کړي څنګه په دغه ځای کې علما پوهېږي حق پرست علما هر سړی پې نه پوهېږي نو که آیتونه ټول واضحه وی بیا به ټول خلک یو شان په قرآن پوهېدی نو د عالم شان او فضیلت پکې نه راښکاره کېده مثال پې ما دغه ذکر کو وکلمته او کلمه د الله طریقه کار څه دی چې کله قرآن کې داسې آیت راشي نو هغه به موږ واپس کو هغه واضح آیت ته نو موږ ته پته ولګي چې دلته مطلب څه دی لکه اوس وګوره عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله برخه ده د الله زوی دی دلیل څه دی وکلمته عیسی علیه السلام وایي د الله کریمه ده موږ به اوس داسې چل وکړو چې د قرآن هغه واضح آیتونه چې کوم دي محکم هغې ته به واپس شو د هغه ځینې به دا مسله معلومه نو قرآن کې واضح یو آیت ته داسې یو مثال دی سورة الزخرف کې ان هو الا عبد انعمنا علیه الله وایي عیسی علیه السلام نه و مګر زموږ یو بنده و دا اوس واضح دی که پټ دی واضح دی هغه پټ به موږ را واپس کو دی واضح ته نو مسله واضحه شو چې د کلمې نه دا مراد نه دی چې هغه د الله زوی دی دلیل پې څه دی ځکه چې هلته هغه واضح آیت کې دي ان هو الا عبد انعمنا علیه چې عیسی علیه السلام هغه د الله بنده و نو چې د الله بنده و نو ته بیا څنګه کلمه وایې د الله چې مطلب په دې مطلب یې وایي چې دا د الله برخه دی د الله زوی نو دا متشابهاتو کې شو نو متشابهات طریقه دا د وضاحت چې ته به هغه واضح آیتونو ته راواپس کې نو بیا به تا ته پته ولګي چې دلته مطلب هغه څه دی لکه هسې یو مثال پې واله اگر که دا ښکاره دی خو بعضو ته دا آیت چې دی پټ شوی دی لکه دا قبر پرست چې کوم دي او دا پیر پرست دوی وي الله وایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله وایي چې کوم زما دوستان دي او اولیاء الله دي په دوی به نه یره او نه به دوی غمجنه کېږي دا خبره خو صحیح ده نو ستاسو څه مطلب دی دې ته خپل مطلب راوباسي وایي چې نه به یره شتي او نه غمجنه کېږي نو بیا موږ هغوی ته خپل حاجتونه بیانو هغوی الله ته نږدې دي نو زموږ دا خبرې به الله ته رسوي دا اوس دا مطلب خو بدایت کې نشتی که نه خو دې ته ځان له راوویستو حل یې څه دی موږ به دې ته وایو چې لږ صبر وکړه دا قرآن وایو راځه ته په هر ځای کې الله وایي چې زما نه علاوه به د چا نه غواړئ زما نه علاوه به چا ته سجده نه لګئ ما ته به دعا کوې ډایرکټ په منځ کې واسطې نشته دا خبرې قرآن کې بیان شوي نو دغه آیت به موږ د دې آیتونو سره ولګو نو مسله واضحه شوه چې دوی چې کوم مطلب علي دغه نه دی د دوی دا مطلب چې دغه نه دی دا د دوی خپل یو سوچ دی او د دې دپاره لګیا دي دا آیتونه تاوی را تاوی
بله فایده دا یاده کړئ متشابهات چې قرآن کې کم دي دا په 3 قسمه دي دا پټو معنو ولا کم ایتونه چې دي یا ډېرو معنو ډېر مطلبونه ترې اخیستی کېږي یو هغه متشابه دی چې صرف علم د الله سره دی هېڅ انسان ته د هغې پته نشته لکه د الله صفات قرآن کې ذکر شوي دي که نه چې د الله صفات د الله مخ دی د الله لاس دی اوس د حقیقت د دغه صفت او کیفیت هغه الله ته معلوم دی کیفیت الله ته معلوم دی موږ صرف دومره منو چې او د الله صفت دی ښه په حقیقي معنو سره منو بعض متشابهات هغه دي چې هغه انسان را پیدا کولی شي چې کله کوشش وکړي لکه قرآن کې یو آیت ستا مخې ته راغی په هغې کې ډېر مطلبونه کیدی شي او تا کوشش وکړو د هغې د وضاحت ته لټولو ته پرې پوه شوې بعض متشابهات هغه دي چې صرف خاص علماو ته معلوم دي عام مسلمانانو ته نه دي معلوم نو دا 3 قسمه متشابهات په قرآن کې شته او دا اوږده موضوع ده تېر شوي کال نه د هغې نه چې کوم مخکې کال و 2020 کې یا 2023 کې ما درسونه کړي وو په دې عنوان باندې اصول التفسیر د تفسیر اصول په هغې کې ما د دې محکم او متشابه باره کې تفصیلي خبره کړې دلته صرف دومره بیانه شو چې موږ پې څه نه څه پوه شو او دا آیت واضح شي بنیادي آیتونه کم یو دي محکمات کم ځای کې دي چې دا بنیادي دي هن ام الكتاب هن ام الكتاب دغه آیتونه اصل د کتاب اصل څنګه یعنی دا متشابهات به ته دې بنیاد ته راواپس کې نو چې دې ته راواپس کړي نو هغه آیتونه به واضح شي لکه اوس ګوره قرآن کې دا راځي الرحمن علی العرش استوى رحمان په عرش د پاسه دی څنګه د پاسه دی تاسو وګورئ څنګه د پاسه دی موږ ته پته نشته کیفیت موږ ته نه دی معلوم دا متشابهات یا دا اوس چې موږ وایو الف لام میم الله ته دې معنی معلومه ده اگر که بعضو علماو کوشش کړی خو نور پوره معنی یقیني معنی مراد هغه الله ته معلوم ده فأما الذين في قلوبهم زيغ بس هر چې هغه کسان دي چې په زړونو د هغوی کې کوږوالی دی فیتبعون ما تشابه من نو دوی روانیږي په هغه ایتونو پسې چې پټې معنې واله دي د دې کتاب نه هغه ښکاره معنو والا پسې نه ځي په کومه معنو والا پسې ځي پټو معنو والا ولې ځکه چې په دې کې دوی خپل کار چلوي اوس لکه ښکلی مثال به موږ د عیسایانو ورکو ښکاره ایتونه شته چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی دوی هغه ایتونه نه ځي دوی ځي هغه ایتونه چې په هغې کې ډېرې معنی کیدی شي نو دوی پکې هغه معنی راوباسي چې هغه د دوی د مذهب او د عقیدې سره برابر دي ځکه الله وایي ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنې چې فتنه جوړه شي نو واضح ایتونه پرېښودي په نورو پسې روان وابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د حقیقت د هغې غواړي دا چې د حقیقت او تفسیر او وضاحت د دې آیت هغه موږ دقه شان وکړو لکه څنګه چې زموږ خواهشات غواړي د دې لپاره لګیا دي وما يعلم تأويله إلا الله او نه پوهېږي په حقیقت د هغې باندې مګر الله او دا ما تاسو وایي چې متشابهات 3 قسمه دي یو پکې هغه دی چې په هغې صرف الله پوهېږي نو اوس دوی انختی دي په هغه متشابهاتو پورې چې الله د هغې په معنی پوهه دی لکه تاسو دا واضح ایتونه ولې نه راځي واضح چې راشي بیا خو مسله بلکل واضحه کېږي په دوی باندې بیا رد کېږي نو ځکه هغه واضحه مسلې له نه راځي او په دې باندې ډېر زیات مثالونه او زما ذهن کې شتي چې دا باطل پرست د قرآن نه استدلال کوي په خپلو بدعاتو او خرافاتو باندې خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي والراسخون فی العلم او هغه کسان چې پاخه دي په علم کې اوس ګوره که چېرته ته د دې آیت تلاوت کوې که نه او ته داسې وایي چې وما یعلم تأویله الا الله او نه پوهېږي په حقیقت د دغه آیتونو مګر یو الله او دلته ودرېږي مطلب دی چې حقیقت صرف الله ته معلوم دی والراسخون فی العلم او کوم چې پاخه دي په علم کې دا ستا بله خبره شروع کړه
او که چېرته وقف په دې ځای کې وکړي لکه بعض علما وقف دلته دی وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم دلته به ودرېږي نو بیا مطلب دا شو چې د دې متشابهاتو په حقیقت باندې الله پوهه دی او کوم علما چې په علم کې پاخه دي هغوی پې پوهه دي نو دا ما تاسو ته وایي چې متشابهات په 3 قسمه دي 2 قسمونه هغه دي چې په هغې باندې علما پوهېږي الراسخون في العلم پاخه په علم کې لنډ تعریف د دې دا دی د دې علماو ډېر تعریفونه کړي چې څه مطلب د راسخ په علم کې لنډ تعریف یې دا دی او ډېر خوندور په علم باندې عمل کوونکي دې مراد هغه علما دي راسخین علما کم یو دي چې په علم باندې عمل کوي دا الله والا دي دغه راسخین علما چې قرآن او حدیث باندې ول الله پوهه ورکړي پرون ما دا خبره تاسو ذکر کوله چې دا نه چې یو سړی به ځان ته مولا وایي دی به مولا شي عالم به شي موږ به یو څو خبرو ته ګورو یو به دې ته ګورو چې ده څه یې زده کړي دي او خو به دا معلومه چې ده څه یې زده کړي دي دویم دا څومره یې زده کړي دي او دریم او ډېره اهمه عمل پې څومره کوي نو کوم چې راسخین علما دي هغوی څه وایي یقولون وایي هغوی آمنا به من ایمان راوړی دی په دې كل من عند ربنا دا ټول د طرف د رب زمونږ نه دي ګوره د اوچتو خلکو دا کار دی هغوی د هغه ګمراهانو په شان په متشابهاتو پسې صرف نه دي روان هغوی د متشابهات او د محکمات ټول د چا له طرف نه دي د الله له طرف نه زموږ په ایمان دي وما يذكر إلا أولو الألباب او نصیحتنا کلی مگر صفا عقلون والا د دې خبرو نه پوهېږي مگر د عقل خاوندان او د دې خبرو نه نصیحت نه اخلي مگر د عقل خاوندان اوس الله رب العزت د مؤمنانو یو دعا ذکر کوي او یو طریقه هم ښیي مؤمنانو ته چې دا دعا غواړئ د الله نه چې رسول هم چېرته کاږه نه شي ولې دا دعا الله دلته ذکر کوي ځکه چې د تېر شوي آیت کې وویلی شو وی د چا چې زړونه کاږه دي نو هغه په متشابهاتو پسې روان دي اوس ته سوال وکړه الله ته چې الله زما زړه مه کږوه او ما په دنیا و آخرت کې په حق باندې مضبوط ساته ثابت قدم په دنیا کې او په آخرت کې آخرت کې څنګه سوال جواب په وخت کې پل صراط باندې تېرېدو وخت کې او بس داسې نور حالات ربنا اے رب زمن لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا مکه ګوا زړونه زموږ وروستو د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار وښوه الله اکبر دا ډېره قیمتي دعا ده مکه ګوا یا الله زړونه زموږ وروستو د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار وښوه یو خو هغه سړی دی چې د اول نه ورته نیغه لار نه ده معلومه په کږه روان دی یو دی په کږه روان دی تباه دی خو زه د اول نه ور روان دی یو هغه دی چې نیغه لار ورته ښکاره شي او د هغې نه بعد بیا کږې ته روان لویه بدبختي ده نو دا دعا یاده کوي په مخ یې غواړئ د الله نه ورسره هغه دعا هغه چې حدیث کې راغلي ده یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک هم دغه مطلب دی چې الله ته زړونه اړې راړې زما زړه په دې دین باندې مضبوط کا حدیث کې ډېرو حدیثونو کې دا خبر راغلی ده چې د آدم د بچو د زړونه ټول د الله د دوو ګوتو په منځ کې دي كقلب واحد لکه یو زړی چې یصرفه حیث شاء الله یې اړوي چې کوم ځای ته خوښه شي هغه طرف ته وواړي نو ځکه سوال کوي الله ته او یو حدیث کې داسې هم راځي ما ذکر کړی مو مخکې یو پیر تاسو ته او امام احمد راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم ان هذا القلب كريشه بفلاة من الارض تقيمها الريح ظهرا لبطن ودا د دې زړه مثال داسې دی که نه لکه یو بڼه چې د مرغۍ نه وځي که نه او هغه په دې شړه ځمکه کې پرته وي د سیلۍ پسې راځي کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي نو دغه شان دا زړه دی دا ګوره اوړي او قلب عربي کې دې ته قلب وایي او قلب ورته ولې وایي ځکه چې دې باندې تقلب راځي اوړي په یو ځای نه ودرېږي
ډېره یره د مؤمن سره چې زما د زړه به ګورې آخري وخت کې چې دنیا نه ځم کم طرف ته به اوړي ده. اوس خو صحیح ده فی الحال یو سړی دینداره دی په دې مه دوکه کېږه. سبا له به دا زړه په دې خبره ولاړي په کومه باندې چې نن دی الله ته پته ده. نن چې موږ په کوم هدایت باندې یو سبا له به په دې هدایت باندې یو الله ته پته ده. نو ځکه مؤمنان دا دعا د الله نه غواړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة او روبخ من تدخل تربنا مهرباني إنك أنت الوهاب يقينا توركون كي بغير دغختونا وهاب ده الله نوم ده معنی ده آغا ذات چې بنده تی لاسې شی غوښتلی نه هغه وله ورکړي. اوس الله موږ له ګوره څومره څه راکړي دي په دې کې ګوره لږ موږ د الله نه غوښتلي دي ډېر الله بې د غوښتو نه موږ له راکړي دي بې د غوښتو نه الله موږ له راکړي. تشان دوی دا معنم ده هغه رب چې د هغه ورکړه بې حسابه ده. ربنا یا رب زمن إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يقينا تراجم كون كي خلق لراغ ورزتا چه الشك نشتي پاگي كي يا الله تب دا خلق راجم كي معنی دا چتا دا خلق پالچو ندی پیدا کری بلکہ اورستا ٹاکلی دا پائی کسی شک نشتی دا خلق بتا گئی تراجم كي إن الله لا يخلف الميعاد يقينا الله خلاف نكي دا وعدي خبلي او وعد دا الله سدا چلا خلق براجمه كي قيامت. اوز دا كافرانو انجام بياني او دا ايتونا واضحه دي دا كافرانو انجام بياني. انجام د کافرانو مطلب چا چې دا خبرې بیا نه دي منلي او دغه کتاب یې نه دی منلی د کوم چې اوس تفصیل ذکر شو د هغوی حال دا چې ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم لرې به نه کي د دوی نه مالونه د دوی او نه بچي د دوی من الله شيئا دا عذاب دا اللہ نسشے. بچی او مالونه بدی ذکر کرو ځکه چې په کفر کې د واقع کېدو یو وجه دا ده چې سړی د دنیا سره دومره محبت کوي چې آخرت ته د سره توجه دی. الله وایي همدغه دنیا چې د کومې دنیا د لاسه دوی د کفر کړی دی دا دنیا به د الله د عذاب په مقابله کې هېڅ فایده ورنکړي. او دا د مسلمانانو دپاره هم دا خبره ده څوک چې د دنیا دپاره لګیا د بېدیني کوي که نه او د دنیا دپاره د الله عبادت په صحیح طریقې سره نه کوي د دنیا ګوله زره برابر فایده دله په آخرت کې نشي ورکولی. واولئک هم وقود النار او هم دغه کسان دوی خشاک د اور دي کدأب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او دا کسانو چې د دوی نه مخکې وو. فرعونیان ولې خاص ذکر شو سمودیان ذکر نه کړو عادیان ذکر نه کړو وجه دا ده چې په بني اسرائیلو کې د فرعون دا قصه ډېره مشهوره وه که هغه یهودیان دي او که هغه نصارا دي نو هغه څوک یې ورته ذکر کړو چې په هغوی کې مشهور دا نصارا دا یهودیان چې غاړه نږدې دی حق ته الله بالکل حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی. څه چل کړی و هغوی کذبوا بآیاتنا دروغجنې ګڼلي و آیتونه زمن فأخذهم الله بذنوبهم نو راونیول هغوی لره الله په سبب د ګناهونو د هغوی والله شدید العقاب او الله سخت عذاب والده. دا قسم آیتونه اوسره یاد ساتئ ځکه چې ډېرو ته به صرف دغه یاد دی چې الله غفور رحیم الله په ګناهونو رانیوم کوي فاخذهم الله بذنوبهم
بل دا چې الله هغوی سره ظلم نه و کړی چې هسې رانیولي رانیولي د څه د لاسه ګناهونو د لاسه. اوس الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې ته کافرانو ته دا خبره وکړه. د دې نه مخکې چې موږ دا آیت ووایو د دې په شان نزول کې یو څو خبرې بیانېږي. یوه خبره هغه دا بیانېږي چې کله مسلمانانو ته فتح میلاو شو په بدر کې او مسلمانان یو سو، نو رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې دا یهود را جمع کړو. د یهودو چې کوم بازارو خصوصا د بنو قینقاع قبیلې خپل بازارو غټ او یهودیان اکثر تاجران و مالدار خلک، نو د هغوی په هغه بازار کې را جمع کړو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا وویل ای یهودیانو د قریشو د حال نه تاسو خبر شوئ چې الله څنګه ذلت په هغوی باندې د بدر په میدان کې راوستی. فاسلموا قبل ان یصیبکم ما اصاب قریشا، نو اسلام قبول کوي مخکې له دې نه چې دغه حالات په تاسو راشي دا کوم حال چې په دغه راغی په قریشو باندې. تاسو ته ښه پته ده چې زه نبي یم، ستاسو په دې کتابونو کې زما تذکره ده. هغوی ورته جواب کې ووایي رسول الله وسلم ته وی لا یغرنک په دې مه دوکه کېږه ته د یو داسې قوم سره مخامخ شوی وي چې د هغوی څه تجربه نه وه د جنګ، او ولئن قاتلتنا او که تا چېرته موږ سره جنګ وکړو که نه نو بیا به تا ته پته ولګي چې اوس ته کسانو ته مخامخ شوی، اوس ته سړو ته مخامخ شوی. نو په دې مه دوکه کېږه قریشو سره چې دی تجربه نه وه. الله رب العزت دا دی آیت کې دغه خبرې جواب ورکړه. قل اوایا للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی ستغلبون زر ده چې تاسو به مغلوبه کړی شئ. مغلوبه کړی شئ یعنې مسلمانان به په تاسو باندې غالبه شي. ځکه بعض علما دا هم وایي چې دا خبره عامه ده ټولو ته، ټولو کافرانو ته، نو ټول مغلوبه کړی شو. دغه یهودیانو الله به مسلمانانو له بری ورکړو که مسلمانان غالبه شو هغوی مغلوبه شو. که دا آیت عام مشرکانو ته کې د مکې مشرکانو مغلوبه کړی شي مؤمنان په غالبه شي. دا خو په دنیا کې ذلت دی، آخرت کې وتحشرون الی جهنم او راجمه به کړی شي جهنم ته وبئس المهاد او بد ځای تیار کړی شوی دی دا جهنم. قد کان لکم آیه یقینا شتي ستاسو دپاره نښه، نښه یعنې عبرت، ستاسو دپاره د عبرت خبره ده، ستاسو دپاره د سوچ خبره ده. فی فئتین التقتا په دوو ډلو کې چې مخامخ شوي وي دواړه. هغه دوه ډلې، یو ډله د مسلمانانو بله ډله د کافرانو. دې کې اشاره د بدر غزا ته ده چې په هغه دوو ډلو کې ستاسو دپاره د سوچ او د فکر خبره ده. الله وی سوچ کوه فئة تقاتل فی سبیل الله، یو ډله جنګ کوو په لار د الله کې. د صحابه کرام سره پاسه 300 کسان وتي د الله د دین دپاره. او د جهاد مسله موږ مخکې ذکر کړی او تفصیل بیان شوی و فی سبیل الله معنا او مطلب. نو صحابه کرامو چې څومره هم جنګونه کړي دي هغې د الله د رضا دپاره کړي دي، د الله د دین دپاره کړي. نو اوس دې نقشې ته ګوره او سوچ ورته کوه، ځکه چې الله وایي په دې کې د ټولو دپاره نښه او عبرت دی. یو ډله راغلې ده د الله د دین دپاره، واخرى کافره او بل ډله کافره ده. یو طرف ته کافران دي بل طرف ته مؤمنان دي. کافران یو څو کسان دي معمولي اسلحه ده، کافران ډېر کسان دي ښه اسلحه ده، مؤمنان یو څو کسان دي معمولي اسلحه ورسره ده. اصل خبره هغه دا ده چې دا ډېرې جنګېږي. بس اصل مسله دا ده، اصل مسله د دې نه دی چې اسلحه چا سره ډېره ده او افراد چا سره ډېر دي. خبره دا ده چې
راغلي سره دین خو الله وایي چې فئة تقاتل فی سبیل الله دا یو ډله راغلې ده د دې لپاره چې د الله دین غالب شي، دا بله راغلې ده د الله د دین د مقابلې لپاره. يرونهم مثليهم رأي العين دوی هغوی لره لیدل دوی هغوی لره د خپل ځان نه دو چنده په لیدلو د سترګو سره. دوی لیدو هغوی دو چنده په لیدو د سترګو سره. و دوی لیدو هغوی دا ټول ضمیرونه دي. دوی لیدو هغوی چې د دوی الله مؤمنان یادوي که د دوی الله کافران یادوي. نو دې کې دوه قسمه وضاحتونه دي. يرونهم يرون لیدو دوی که دې کې موږ دا ضمیر راجي کو مؤمنانو ته، خو دا خبر روانه ده انشاءالله سورة الانفال کې. الله رب العزت په اوله کې د جنګ چې شروع شوی نه و که نه، د کافرانې د مؤمنانو ته لږ ښکاره کول. ولې ورته لږ ښکاره کول؟ چې دوی په ډاډه شي ورشي. بیا چې کله دا جنګ ونښتو که نه، الله ورته بیا ډېر ښکاره کړو. د دوی د شمار دو چنده او حقیقت کې دو چنده او ډېرو د هغې نه هم زیاتو. ولې ورته الله بیا په جنګ کې لږ نه ښکاره کول، په هغې کې ورته داسې ډېر ښکاره کړو چې دوی ته دا اندازه ولګي چې الله رب العزت په دوی لوی رحم او کرم کړی دی چې دې غټې ډلې سره د دوی جنګ روان دی او الله د دوی مرسته کوي. او که چېرته موږ ضمیر راجي کو کافرانو ته، دا خو واضح دی چې کافران وو په اصل کې لږ، خو الله رب العزت چې کله جنګ ونښتو نو دا مؤمنان کافرانو ته د خپل ځان دو چنده ښکاره کړو چې دوی تېښته وکړي او دوی وویرېږي. چېرې دا خو دا خلک ډېر زیات دي. را به شي سورة الانفال کې الله په اوله کې کافرانو ته د مؤمنانو هم لږ ښکاره کړي. ولې؟ چې دوی د دې جنګ نه ونه تښتي، چې دا جنګ وشي. دا وایي چې دا مؤمنانو له هغوی دا څوک ساتي هېڅ ورځو، خو چې جنګ ونښتو الله ورته مؤمنان ډېر ښکاره کړو نو په دوی یېره راغله. والله يؤيد بنصره من يشاء او الله مضبوطی په مرستې خپلې سره چا لره چې وغواړي. هغه خبره ده اوس چې ما تاسو وکړه چې خبره د افرادو او د طاقتونو نه ده، دغه اسباب دي، دا به لټو. خو را به شي انشاءالله په سورة التوبه کې، عفوا سورة الانفال کې الله وایي چې څومره طاقت ډېرولی شي ډېرې کوي، خو دا بیا هم اسباب دي چې څو پورې د الله مرسته نه وي که نه هغه ته پورې څوک نشي کامیابېدی. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار یقینا په دې کې عبرت دی د پاره د خاوندانو د عقلونو. د عقل خاوندان په دې خبره سوچ کولی شي، په دې کې ډېر لوی سوچ د سوچ خبره پرته ده، خو د هغه چا دپاره چې عقل یې کار کوي او یا عقل استعمالوي. اوس د دې نه بعد الله رب العزت په دې روان آیت کې د شهواتو اصول بیانوي. اصول، بنیاد، شهوتونه چې څومره هم دي په دنیا کې که نه، د انسانانو چې کوم شهوتونه دي د هغې بنیادونه او اصول بیانوي په دې روان آیت کې. او ورسره دا یاده کوي دا شپږ اصول دي، شپږ بنیادونه دي د شهواتو. ښه د همدې د کوم مخ چې تاسو کولاو کړی دی نظر هم پرې لګي که نه لګي؟ په دې کې اولنی آیت څه دی؟ بارک الله فیک. کافرانو له فایده نه ورکوي، مالونه د هغوی، بچي د هغوی، هېڅ فایده د الله د عذاب په وخت کې. موږ دا خبر وکړو چې د کفر یو ګټه وجه ده کله چې سړی دنیا له ترجیح ورکړي. نو دلته اوس الله د دنیا د شهواتو باس کوي او دا کم شپږ اصول چې بیانېږي که نه، دا نه دی چې دا حرام دي، دا د انسانانو فطرت دی چې دې خبرو سره محبت دی. خو خلک دوه قسمه دي، یو هغه دي چې د دنیا او د دنیا د شهوات خپل غم او سوچ او فکر ګرځولی دی، د سر آخرت ته ګوري نه، دا پکې تباه و برباد شوي دي.
او دا لار د کافرانو ده او بیا چې څوک په دغه نقش قدم روان. دویم هغه دي چې هغوی دا وسیله ګرځولې ده که دې سره محبت کوي، هغه محبت یې په حدودو کې دی، ورته پته دی چې دا اسم پاتې کېدو والا دي، نو خپل دین پې نه خرابوي. دا دوه قسمه خلک دي. ته به کوشش دا کوې چې ته د دنیا د شهوات یو خو د مباح په حدودو کې استعمال کړي او محبت به ورسره هم دومره کوې چې ستا په زړه کې د الله سره چې کوم محبت دی چې هغه کم نه شي، دین سره چې کوم محبت دی هغه کم نه شي. لکه پیسو سره زموږ د ټولو محبت دی، که نه ستاسو سره محبت نشتی؟ نشتی؟ خو د ټولو یو شان نه دی، د ټولو یو شان نه دی. بعض د پیسو بندگی کوي، لکه حدیث کې راځي عبد الدرهم عبد الدینار. بعض سره محبت کوي خو هغه په حدودو کې دننه چې بس د ده د ګزاره پې روانې، د ده د ژوند تېرېږي، جوړه جامه خپله، د بچو غم خادي، او نور اصل توجه د ده هغه دین ته وي چې دا دین رانه ګډوډ نه شي. نو دا سړی ملامته خو نه دی، دوی بغیر د دنیا نه خو ګزاره نه کېږي. او دا خو د بعضو صوفیانو او جاهلانو دا عقیده ده چې دنیا به بالکل پرېږدي او په یو ګوټ کې به ناست. دا طریقه د رسول وسلم نه دنیا هغه هم کړې وه، صحابه کرامو دنیا کوله، خو هغه نیکان خلک و دنیا د هغوی د هغې یو حد و. او ما یو پیر دوی تاسو ته دا خبره کړې وه چې دنیا سره به ژوند داسې تېری کړي لکه ته چې په کشتۍ کې سور او د کشتۍ په اوبو کې روانې. اوس که دا کشتۍ دې اوبو ته ننوته که نه نو دا کشتۍ ډوبېږي، او چې څو پورې دا کشتۍ په دې سر روانې که نه نو دا کشتۍ بچ ده. دغه شان د دنیا سره به ته ژوند تېری ډوبېږي اوبه کې نه، ځکه که دننه ورغلې بیا دې راکاږي اوبه دې خصم تباه کوي. خو که سرسري روانې له پاسه نو صحیح سفر به کې خپل کوه، لکه څنګه چې دا کشتۍ روانه ده بره خپل منزل ته ورسېده، ته خپل منزل ته، منزل زموږ آخرت دی، آخرت ته به کې سفر کوه. یا بله دا چې لاس کې ساته، زړه ته یې مه کوزوه، ځکه چې زړه ته یې کله کوزه کړي که نه نو بیا به د هغې سره چې دی ستا دین ته نقصان رسي. الله رب العزت دې آیت کې وایي زین للناس، ښایسته کړی شوی دی خلکو ته، حب الشهوات، محبت د خواهشاتو سره. خواهشات ډېر دي، خو ما تاسو ته وایي چې دې آیت کې هغه بنیاد بیانېږي چې د خواهشاتو بنیادونه کم یو دي. زین للناس، خلکو ته ښایسته کړی شوي دي. نو بله فایده یاده کړئ، یو هغه دی چې الله ښایسته کړي دي د حلال په مرتبه کې، دا ټولو ته ښایسته دي، او یو هغه دی چې شیطان یې ښایسته کړي، هغه د حرامو په مرتبه کې دي. للناس ټولو خلکو ته، که دیندار دي او که بېدینه دي، د دوی د شهواتو سره محبت دی، دا فطرت. هغه شهوات څه دي؟ الله یې ذکر کوي من النساء، د زنانو نه، دا ټوله لوی شهوت دی، زنانو سره محبت. او شروع یې د زنانو نه وکړه، وجه دا ده چې لویه فتنه رسول وسلم وایي چې ما پرېښودې دې امت ته، زما نه بعد چې کومه لویه فتنه پاتې شوې د دې امت ته، هغه فتنه د زنانو ده، فتنه د زنانو، لویه فتنه چې د انسان دین او دنیا تباه و برباد کوي، هغه د زنانو فتنه ده. والبنین، او د زامنو سره محبت فطرت دی، زامنو سره محبت دا فطرت. او زامن څنګه چې الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې د دنیا ښایست هم دی، دنیا پې ښایسته ښکاري، بل دا چې مور پلار امیدونه د هغوی سره تړلی شوي د الله نه بعد. والقناطیر المقنطره، او د خزانو جمع کړی شو، من الذهب والفضه، د سرو زرو او د سپینو زرو نه. دې سره فطرت کې محبت پروت دی، د سرو زرو سره او د سپینو زرو سره. والخیل المسومه، او د اسونو نشاندارونه. مسومه هغه اسونه چې په هغې نښې لګېدلي، نښې
یا بعض علما وایي هغه آسونه چې برګ بروږي، چې برګ بروږي دا ډېر قیمتي اس وي په مقابل د هغه اس کې چې هغه یو رنګ یا المسومه هغه آسونه چې د تندي کې سپینوالی او د خپو کې معمولي سپینوالی او دا په آسونو کې قیمتي اس د دې سره محبت. او دې سره محبت دا نه چې پخوا ووسته چې د اس سره ګوره محبت په هره زمانه کې دی، اوس هم د اسونو سره محبت دا د تقریبا هر انسان په زړه کې پروت دی. والانعام والحرث او د څاروو او د فصل نه. څاروو سره محبت په دې دی چې خوراک او څښاک کې دی، پی تسکي، ماسته، شملې، غوښه، ځمکه، فصل د هغې نه هم د خوراک دی. نو دا هغه اصول دی ښه، شهوات نور هم شتي خو دا د شهواتو بنیاد دی چې کوم الله ذکر کو. بیا سبحان الله علما وی الله په ترتیب سره ذکر کړي دي، په کوم ترتیب چې سره انسان محبت کوي. څنګه لکه د ټولو نه اولنې زنانې ذکر کړي دي. کله سړی بالغ شي، نارینه چې کله بالغ شي نو اولنې سوچ د ده صحیح چې ده واده وکړي، بس چې کوم ځای کې کښېني پاسې بس غریب دغه فریادونه کوي، واده کته واده به چې کله واده وکړي نو الله وګوره زامن دویم ذکر کړي والبنین، وی د بچو سوچ شي چې الله به بچي راکوي که نه به راکوي او دا به جنوي او که دا به هلک. بیا چې کله دغه خبره وشي نو والقناطیر المقنطره، بیا د سرو زرو د سپینو زرو خزاني چې اوس د دې بچو تربیت وکړي او دوی له چې دی څه خرڅ خوراک پیدا کړي، بیا په دغه پسې منډې کړي. نو په هغې پسې بیا دغه اسونه او څاروي او جیداد او فصلونه ټول دغې پسې راځي. خو الله څه وایي دې ته غوږ کښېږده، ذلك متاع الحیاة الدنیا، دا فایده د ژوند دنیوي ده. متاع په عربۍ کې وقتي طور فایدې ته وایي. متاع په عربۍ کې هغه فایدې ته چې هغه وقتي طور ده. الله ګوره الله داسې ونه وایي چې دا فایدهمند نه دي، دی فایدې دي خو وقتي طور دي. وقتي طور دی همیشه نه پاتې کېږي. نو تا ته الله وایي هوښیار اوسه، دوکه پرې نه شي. ګوره دا همیشه نه دي، نه د زامن همیشه، نه د ښځې همیشه، نه د اسونه، مالونه او ځمکې او فصلونه همیشه. والله عنده حسن المآب، او الله چې دی د هغه سره ښایسته ځای د واپسۍ دی. ښایسته ځای د واپسۍ چې الله سره دغه جنت. معنی ده چې صحیح د دې خبرو سره محبت کول هغه فطرت دی، خو مخې ته جنت ساته. که غواړې چې جنت ته ننوځي نو هغې لپاره به محنت کړي. بل دا چې دلته هم نعمتونه شتي او جنت کې هم نعمتونه دي، الله وایي هغه ډېر غوره دي. او یو وجه د هغې د غوروالي دا ده چې هغه همیشه پاتې کېدونکي دي. هر چې دنیا د دي د عارضي دي. سبا به انشاءالله شروع کوو د 15 آیت نه. رب العالمین دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.